په ډیورنډ کرښه د پاکستان او امریکا نوې معامله. امریکا پاکستانیانو ته ولې او د څه لپاره پیسې ورکوي؟ تازه بلاول بوټو زرداري څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداري بوټو وایي د امریکا متحده ایالتونو د خپل نوي مالي کال په بودیجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کرښه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پاکستان ته مالی مرسته په پام کې نیولې ده. د امریکا د مالی کال 1.6 ټریلیون ډالري بودیجه د جمعې په ورځ د اساسو جرګې له تصویب وروسته ولسمشر جو بایډن تصویب کړه. په دې بودیجه کې د تیرو کلونو خلاف افغانستان ته هیڅ راز بودیجه په نظر کې نه ده نیول شوې، خو د پاکستان د باندنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د امریکا د وروستي سفر په لړ کې امریکایي سناتورانو باب منندیز چې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او لینسي ګراهام چې د سنا جرګې د عدلي کمیټې مشر دی ورته ویلي چې د 2023 کال په بودیجه کې له افغانستان سره د پاکستان د پولې د امنیت پیاوړتیا ته مالی مرسته شامله ده. د ونه ویل چې امریکا څومره پیسې دې چارې ته ځانګړې کړي دي، خو د متحده ایالتونو سنا جرګې تېره اونۍ وویل که پاکستان ډاکټر شکیل افریدی خوشي کړي 33 میلیون ډالر مرسته به تصویب کړي. شکیل افریدی په دې تور نیول شوی چې له امریکا سره د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د هستوګنې د ځای په موندلو کې مرسته کړې ده. په وروستیو کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د مرکزي قومندان پاکستان ته لاړ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښه یې له نږدې ولیدله.